ګوره جي डी आई जी से हम नाचते हो पी ओ से हम नाचते हैं हमारी खबर सरबंदी 100% इत्तेफाक कई द पुलिस फोर्स सरा वसाइल ډیر زیات کم دي دا جنگ چې دوی ګټلې دی د خپل وینو ګټلې دی دا په هغه ځوانانو په هغه افسرانو ګټلې دی چې اوس په مونږ کې نه دي خو د هغې عقیدت موږ د دې یو چت لاندې ودرولي یو صرف یو ورځ کافي خو نه ده دغه د شهیدانو دپاره دلته کې خو رښتیا خبره ده چې هره ساه زموږ عقیدت دی ستاسو دپاره ستاسو د ځوانانو دپاره زموږ هر ګام ستاسو دپاره عقیدت دی پولیس فورس یوازې نه دی डी आई जी صاحب مردان خاوره څه چې هر پښتون بچی نن په خپل پولیس فورس باندې ویاړ کوي موږ ستاسو مټ یو موږ ستاسو لاسونه یو ستاسو کوم جذبې او احساسات دي او کومې قربانۍ دي دې په شا باندې به تاسو ته هغه خلک هم ښکاري چې د هغې وردۍ خاوندان نه وو وایي تاسو سره په هر څنګ کې ولاړ دلته ناست صحافي د هغه قلم ولې راپار دی ستا لپاره دلته کې هر یو شاعر د هغه سیایي ستا د قربانۍ ټکي ولې لیکي ستاسو تنخوادار نه دی هم مجبوره په دې دی په دې خاوره کوم جنګ شوی دی او جنګ ستا فورس ګټلی دی ستا په دې وردۍ وینې نه ښکاري डी आई जी صاحب ستا په دې وردۍ د وینې دارې نه ښکاري ولس د وینې دغه سمندر په هر لور ویني هر ځای ویني ستا د قربانونو داستان زه نه منم چې د کتابونه ډک دی ما ته اوسه پورې را یاد کړي डी आई जी صاحب چې ما ته یو سټوډنټ دا ویلي چې ما د پولیس فورس په شهدا باندې زه پی ایچ ډي کوم ما ته اوسه پورې دا لا پته نه لګي پکار ده چې اوس په دې باندې کیسې او پی ایچ ډي ولیکي نن زما د هیروګانو کیسې ولیکي ډېر ډرامې جوړې کړې ډېر فلمونه جوړ کړي دا بام ته ورسوي ځکه زما صحافي خپل مایک وړي خامخا به ستا کیسه لیکي زما شاعر به هم ستا ننګ لیکي ځکه چې کله قربانۍ آسماني شي او رڼا شي دوی بیا نور خو په ګوته نه پټېږي که نه په دې خاوره صرف شاه زلمو جنګ نه دی کړی بلکې د خیبر پښتونخوا هغه خویندې هم د قربانو په دغه جنګ کې او په دغه قافله کې اوس شمېر لري ما یو رپورټ شاید رپورټ جوړ کړی دی داسې شپږ دي مومنټو دی ورور مو وي چې پولیس فورس یې سوه شهید شو نو دغه خورکۍ میدان ته راووته ما دې تپوس پوښتنې کړې دي جواب یې تاسو هم ووایئ او دا وخت کې د پولیس چې کوم ښاغلي مشران کشران دي هغوی به هم ووایي سایما شریف یو پیکج ما تیار کړی دا د موین شهید خورکۍ ده او اوس دغه سایما خان د پولیس فورس حصه ده دا پیکج تاسو وګورئ دا شهید شو ختم شو نه په هغه کور کې ټیک ته چیک نران نو خو دغه کور یو زنانه همغه شان وردي روچته کم چې د موین په غاړه وه نو همغه خورکۍ همغه جنګ جاري ساتلی دی نن د خپل یوازیني نیازبین په قبر ولاړ زما خورکۍ سایما چې انویسټیګیشن افیسر ده د خیبر پښتونخوا یوازینی دغه میشن یې جاري ساتلی دی ترخه ګورو له هم پیغام ورکوي او هغه خلکو له هم پیغام ورکوي چې د خاورې دښمنان دي چې رور ځي نو خور به بیا جنګ کوي چې رور خاورو له ځي نو خور به بیا هغه ویاړ پالي کوم چې رور ټول عمر پاللی نن د خور اوښکې تاسو وینئ او دا یو پیغام دی هغه ټولو خلکو ته چې په دې خاوره د پولیس فورس چې کوم میشن دی کوم جهاد دی اب هم دغه شان روان وي چاته هم پته نه لګي چې په دې چوک کې ولاړ دا سړی اته ګنټې چې په دې یو چوک کې ولاړ دی چې د هغه دا توره وردي د خولې د لاس سپینه شي نو د شپې پې بیا اوبه چې سارې بیا دغه وردی کې بیا په دې 44 ډګري سنټیګریډ کې صرف او صرف تاله ولاړ دی دا خاوره کې دغه اوښکې د خپل لور دپاره د یو ویاړ دی فخر دی زموږ ټولو دپاره چې هغه میشن هم دغه شان جاري دي سایما بي ولاړه ده یو دوه خبرې به ورسره کوم البته زم یو خو ستاسو ډېر زیات ممنون شکرګزار یو خو مبارکي هم تاسو له در کوم چې موین ستاسو
نیازبین په حق ورسېده. تاسو ولیدل چې یاره په پولیس فورس کې نوکري کول څومره ګران دی. یو شهید تاسو په کور رادننه شو. تعالی خدای پاک بیا دا وس او توفیق بیا درکوي چې ته دا وردی چې یارېدې نه چې یاره په دې جنګ کې خو ګولۍ شته، بم شته، سړي ټوکړي ټوکړي راځي. نو داړه دې څنګه را پیدا کړه چې راغلی بیا واپس هغه به ورته کړي. زما ورور چې دی نو دی په خاورو باندې لاړو او انشاءالله تعالی زم د خاورو دپاره پیدا یم او زم خپل رور میشن به پوره کوم. انشاءالله تعالی زه به د دې میشن به مخکې وړم او زه به خپل خاورو دپاره زم ځان قربانوم او انشاءالله شاته کېږم به نه. ورکه دا راته وایي چې تاسو انویسټیګیشن افیسر یې یوازې نه دا هم ډېر زیات ګران کار دی. واپس تاسو پولیس فورس جوین کړ جذبه او سیاست مخه شانتي کوم چې د موین بای سره تړلې وي. بالکل زما ماخه وینه ده چې کوم زما رور کې وینه وه او زه انشاءالله د خاورو دپاره چې څنګه زما رور وینه لاړه داسې زما هم خواهش دی چې زما هم وینه لاړ شي. زما په مخ لاړې را تو 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 کا مې د ننګ ګولې په شا خوړلې وینه. ډېر مننه، ډېر شکریه.